باندې نه وای سوی، نهادونه په خپل حال پاتې وای، د ملي سرمایه نه وای تیت په تیت سوی. نو دغه لپاره تنها د کابل خبره مطرح نه و، خبره په دې باندې مطرح و چې باید یو هر اړخیز طرح باندې توافق ته سره ورسیږو چې وکولای شو چې دواړه خواوې په یو په ګډه توګه د یو وسیع اداري په جوړولو سره توافق ته ورسیږي او وروسته له هغه نه بیا د دوی نظر څه و؟ ستانکزې صاحب په مشخص ډول د دوی نظر څه و؟ د طالب استازو کله به چې تاسو ورسره خبرې کولې مثلا؟ خب په غږ کې خو د خبرې ډېرې اوږدې او هر اړخیزې خبرې په دې برخه کې وجود درلودلې. کله مهمترین خبره دا و چې په هره مسله کې کله چې به بحثونه راغلل، دا بحثونه ډېر حاشیې ته وړل کېدل، یوازې د دې چې په اصلي موضوعاتو باندې بحث وشي هغه بحثونه پاتې کېدل او په حاشیې بحثو باندې به وخت سره هغه تېر کړل، یعنې فرصت له لاسه وتل. د پردې شاته یا د دې خبرو شاته داسې انګېرل کېدل چې دوی په جدي توګه د یو ګډ حکومت د جوړولو لپاره ژمن نه دي او په عین زمان کې د هغه مسایل غواړي چې په خپل فکر باندې هغه مسایل را مطرح کړي او نن تاسو ګورئ چې دغه پالیسیو د تطبیقولو لپاره یا هغه خبرې چې دوی وعده کړې وي چې د تعلیم، د حقوقو، د حکومت او د ادارې جوړولو د ستانکزې صاحب په هغه باندې خبرې کوو لومړی غواړم دغه